شروع کوم د الله تعالی په سپېڅلي نامه چې بخښونکی مهربان ده. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو نوبت‌دهي سره شریک کړم د بایومټریک. هغه نه مخکې راځم تاسو سره د ولایتونو هغه روزانه د بایومټریک تعداد سره شریک کړم. بلخ چې د مخکې چې یو سل اویا کسان پکې توزیع کېدل، اوس یې د 200 تجدید شوی د ننګرهار همدغسې، بادغیس هم همدغسې، کندوز، فاریاب، فراه، خوست، کابل چې ده همدا لوړ شوی ده له 4.5 زره نه 15 زرو ته رسېدلی ده او ټولو ولایتونو کې فعلاً 15,400 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي. او بله دغه زموږ په ټلګرام کې کانال خدمات پاسپورټ په نامه کولی شئ دا هم ځان سره تعقیب کړئ. کې موږ هره ورځ د بایومټریک لیستونه خپاره کولی شئ، هغه لیستونه ځان سره تعقیب کړئ، ویې ګورئ. او همدارنګه د پاسپورټ نوي اطلاعات چې موږ کوم په دې ګروپ کې هغه کوو. او دې تر څنګ موږ یو ګروپ لرو ټلګرام، البته د ستاسو د حل مشکلاتو لپاره چې هر نوع سوال لرئ کولی شئ په دغه ګروپ کې موږ سره شریک کړئ، تر څو ستاسو هغه سوال ته موږ ځواب ووایو او ستاسو مشکل حل کوو، یا د ویډیويي په شکل سره یا د لیکلي په شکل سره. نو دغه زموږ د کانال د یوټیوب د ټلګرام هغه ده ګروپ ده او لینک به ډسکرپشن کې واچوم، بیا تاسې کولی شئ هلته یې وګورئ. راځو د کابل او د ولایتونو نوبت‌دهي ته. فعلا لپاره نن تاریخ ده د 1402 کال د شپږمې میاشتې 11 تاریخ ده. فعلا لپاره په کابل کې 15,000 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي. همدارنګه په ولایتونو کې ټول ولایتونو کې 15,400 په ټول افغانستان کې 10,400 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي. کابل نوبت‌دهي چې ده د 1401 کال د درېمې میاشتې 26 کې ده. ارزګان چې ده د 1401 کال شپږمې 14 کې ده. بادغیس کې 402 سیاس، بامیان کې 402 28، بدخشان 402 17، بغلان 401 12 13، بلخ 401 6 11، پروان 401 6 22 است. پکتیا چې ده د 1401 کال د شپږمې میاشتې 11 تاریخ ته نوبت‌دهي رسېدلې ده. او پکتیا پسې پکتیکا ده چې پکتیکا نوبت چې د 1402 کال د څلورمې میاشتې 20 تاریخ ته رسېدلی. پنجشیر 401 12 15، تخار 401 6 21 است، جوزجان 402 18، خوست چې د 1402 کال د اولې میاشتې 11 کې ده. دایکنډي 401 11 19، سرپل 402 27 است، سمنگان 402 28 است، غزنی 401 4 16 است، غور 402 25 است، فاریاب 401 12 23 است، فراه 402 17 است، کاپیسا 402 3 است، کندوز 401 5 18 است. و کندهار چې ده د 1402 کال د 1402 کال د اولې میاشتې 14 کې ده. کونړ د 1402 کال د اولې 25 کې ده. لغمان د 1401 کال د اووم میاشتې 14 کې ده. لوګر د 1402 کال د اولې میاشتې 20 کې ده. ننګرهار د 1401 کال د 12مې اووم کې ده. نورستان د 1402 کال د شپږمې میاشتې 15 تاریخ کې ده. نیمروز چې ده د 1402 کال د درېمې میاشتې 22 کې ده. هرات د 1401 کال د شپږمې میاشتې 14 ته رسېدلی ده. هلمند د 1402 کال د اولې 40 کې ده. میدان وردګ د 1401 د 12مې 26 کې ده. د زابل چې د 1402 کال د شپږمې 8 تاریخ ته رسیده ده. نوبت‌دهی که فعلا البته از تمام ولایت‌ها که فعلا مشخص شده، کسایی که به می تاریخ ثبت نام کرده میتونه که فرم خود چک کنه ببینه که براشون تاریخ داده یا نداده. و کسایی که به می تاریخ ثبت نام کرده بر اونها البته فرم نهاییشون مشخص شده و میتونه که فرم خود ببینه و چک کنه. و تا حالا که کسایی که تاریخ براشان نداده است، خصوصا در کابل، اونها منتظر باشن که حتما براشان تاریخ داده میشه، یا امروز یا فردا حتما براشان تاریخ داده میشه، چون روزانه 2400 جلد در تمام افغانستان پاسپورت توزیع میشه، یعنی افزایش یافته، یعنی روند توزیع افزایش یافته و خیلی در ولایت ها هم همین قسم افزایش یافته و در کابل هم، و در آینده هم احتمال زیاد است که می افزایششان 2 برابر شود و روزانه از 10,000 تا 15,000 افزایش پیدا کنه.
و منتظر باشه، حتما برای اون تاریخ مشخص میشه. و کسایی که میخواه ثبت نام کنه، ثبت نام نکرده است و سایتشون بسته می باشه، میتونه که در کابل ثبت نام کنه. بعد از که سایتشون باز شد، باز میتونه فرم خود تبدیل کنه. مرحله ثبت نام اینطور است که هر وقت که ثبت نام میکنی تاریخ امون روز سرتون ثبت میشه. باز وقتی که تبدیل میکنی امون روز که ثبت نام کردی با اساس امون روز براتون نوبت میده. این فکر نباشه که ما ثبت نام میکنیم و یعنی کسایی که مثلا به این عقیده هستن که وقتی که سایتشان باز شوه و در اون وقت ثبت نام میکنه، در این صورت در لیست اخیری قرار میگیره. کسایی که در کابل ثبت نام میکنه بعد از او باز به ولایت تبدیل میکنه، در این صورت برایشان زود نوبت میرسه. و برای معلومات بیشتر یا کدوم سوال دارین یا کدوم پیشنهاد دارین میتونید در زیر همین ویدیو کامنت کنید تا براتون ویدیو جور کنیم و مشکلاتون حل کنیم. و برای حمایت از ما چنل ما را سابسکرایب او شیر کنید. از ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره لایک او شیر کړئ او په اخره کې د سابسکرایب بټن درنه الهیره نوځي. مننه. کور آباد.